د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې په تیر تاریخ کې ټوله سیمه د بربادۍ سره مخ کړه. دا ځل به هم نتیجه بربادي وي. منظور پښتین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې به یوازې افغانستان ته زیانونه نه اړوي بلکې د ډیورنډ د کرښې دېخوا به هم پښتنو ته د پخوا په څیر د ستر زیان سبب جوړ شي. منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو تر دې وړاندې هم بېلابېلو وختونو کې د پاکستان په حکومت افغانستان کې د لاسوهنو تورونه لګولي، خو د پاکستان پوځ بیا وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان او هند لخوا حمایه کیږي او هغوی پیسې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې پرون د جمعې په ورځ ازبکستان کې د اسیا د پیوستون کنفرانس پر مهال د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مخ کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني تور ولګولو چې هېواد ته یې د پاکستان څخه وسلوال وراوړي او هلته بریدونه کوي. هغه ویل په نږدې وختونو کې د پاکستان او نورو هېوادونو څخه 10,000 وسلوال افغانستان ته وراوښتي دي، خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا د اشرف غني دا تورونه رد کړي او په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان په څیر کار هیچا نه دی کړی. افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل کېدو سره سم په دغه هېواد کې طالبانو خپل بریدونه او جګړه پراخه کړې او دعوې کوي چې د افغانستان په لسګونو ولسوالۍ په خپل کنټرول کې اخیستې دي. پاکستان کې هم د طالبانو په دې پرمختګونو ځینې خلک خوشحالۍ کوي او پېښور او کوټه کې په دې وروستیو کې د طالبانو په پلوۍ لاریونونه راویستل شوي دي. د یادونې ده چې وړمه شپه د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي پاکستان په رسمي ډول افغان حکومت ته خبر ورکړی چې که د سپین بولدک د بیرته نیولو هڅه وکړي د پاکستان پوځ له هوایي غبرګون سره به مخ شي. نوموړي یادې څرګندونې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپرې کړي دي، خو په تړاو یې نور څه نه دي ویلي. امرالله صالح د دې خبرو په ځواب کې چې ګواکې د پاکستان د هوایي ځواک خبرداری جعلي دی په یو بل ټویټ کې ویلي که څوک د ده په خبرو شکمن وي نو دی چمتو دی چې ثبوت ورسره شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح دا څرګندونې رد کړي چې ګنې د پاکستان په سپین بولدک کې د افغان هوایي ځواک د اقدام خبرداری ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي د پاکستان قلمرو کې د خپلو نظامیانو او خلکو د ساتنې لپاره د لازمو اقداماتو تیاری لري.